د الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 200 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 150 آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين لهغه خو موسی له غوسیا و اندېښنې ډک خپل قوم ته ستون شو له راتلو سره سم هغه وویل تاسو له ما وروسته ډېره ناوړه قایمقامي وکړه ستاسو دومره صبر رانغی چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړی وای او تختی وګرځولې او د خپل ورور هارون د سر ویختانی ونی ول خپل خواته راخ کود هارون وویل ای زما د مور زویا د خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه وژلای وای نو دښمنان په ما مخوشاله کوه او لدی ظالم د سره ما مې یو ځای کوه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين بیا موسی علیہ السلام وویل ای رب ما او زما ورور ته بخښنه وکړه او موږ په خپل رحمت کې داخل کړه ته تر ټولو لوی رحیم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين په جواب کې وویل شول چې کوم خلکو چې خصاکه معبود نیولای هغوی به ارومرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې بل رسوایی سره مخامخ وي دروغ تړونکو ته موږ هم دغه راز سزا ورکو والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم او کوم خلک چې بدی چارې سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان وروسته ستا رب بخښونکی او رحم کوونکی دی ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون بیا کله چې د موسی علی السلام غصه سره شو نو هغه تختی را واخیستل چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت د هغو خلکو لپاره چې خپل رب څخه ویری واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موسی علیہ السلام د خپل قوم او یا تنه ټاکلی و چې هغوی له هغه سره زمون په ټاکلی وخت حاضر وي کله چې دا خلک یې سختې زلزلې ونیول نو موسی عرض وکړ ای زما واکمنه که تا غوښتي وای نو لا پخوا دې دوی یو زه هلاکولی شول آیا ته په هرې ګناه سره چې له موږ څخه څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاکوي دا خو ستا یو ازموینه وه چې د هغې په وسیله چې ستا چاته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چاته دې خوښه شي سمه لار ورښیي زموږ سرپرست خو همدا ته یې نو موږ ته بښنه وکړه او پر موږ باندې رحم وکړه ته تر ټولو لوی بخښونکی
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون او زموږ لپاره هم د دې دنیا نیکی ولیکا او هم د آخرت موږ ستا لوري ته درو ګرځېدو الله په جواب کې وویل سزا خو چې زه چاته وغواړم ورکوم او زما رحمت پر هر څه باندې خور شوی دی او هغه به زه د هغه چا لپاره ولیکم چې د سرغړونې څخه ډډه وکړي زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نو نن دا رحمت د هغه چا په برخه دی چې د دې بني اومي پیغمبر پیروي غوړه کړی چې د هغه یادونه هغوی خپل مخې ته په تورات او انجیل کې لیکلي مومي هغه دوی ته د نیکی حکم ورکوي له بدۍ نه منع کوي د دوی لپاره پاک شیان حلال او نه پاک شیان حراموي او د دوی څخه هغه پیټی کوزوي چې پر دوی باندې دروند شوی او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوی نو کوم کسان چې په دې باندې ایمان راوړي او د دې ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنايي پیروي غوړه کړي چې له دې سره نازله شوې ده هغوی بری میندونکي دي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اے محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې اے انسانانو زستاسو ټول لوري ته د هغه خدای استاد يم چې د زمکه او اسمانونو د پاچایي مالک دی له هغه پرته بل خدای نشته همغه ژوند بخي او همغه مرګ ورکوي نو په الله او د هغه په هغه بني اومي استاد باندې ایمان راوړي چې الله او د هغه خوونی مني او د هغه پیروي غوړه کړی هیله ده چې تا کې سم الله رومو ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون د موسی په قوم کې وډاله هم و چې له حق سره سمه ښوونه کوله او له حق سره سمه عدالت کو او مونږ دا قوم په 12 کورنیو ویشلې هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړو
او کله چې له موسی نه د هغه قوم اوبو غوښتلې نو موږ هغه ته اشاره وکړه چې په فلاني تیګه باندې خپل همسا ووهه نو بیا له هغې تیګې نه په ناڅاپي ډول 12 چینې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو اخیستلو ځای وټاکه موږ پر هغوی باندې وریځ سیوری کړ او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل هغه پاک شیان خوري چې موږ تاسو ته در په برخه کړی خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړی دي نو پر موږ باندې ظلم نه دی کړی بلکې پر خپل ځانونو باندې ظلم وکړ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ هغه وخت در په زړه کړه چې کله هغو ته ویل شوي وو چې په دې سیمه کې د اوسېدو لپاره ورشي او د هغې له حاصلاتو نه چې څنګه مو خوښه وي روزي په لاس راوړئ او ووایي ای خدایه زموږ ګناوې راوبخه ورشئ او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځئ موږ به ستاسې له خطاو څخه در تیر شو او د ښه چلند په غوره کوونکو به خپله پیرزوینه لا پسې زیاته کړو فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون خود هغو تیری کوونکو کسانو هغه خبره چې هغو ته ویل شوی و بدله کړه او نتیجه دا شو چې موږ د هغو د ظلم په مجازات کې پر هغو باندې له اسمانه عذاب ولیږه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون او لکشان له دوی نه د هغې سیمې د حال پوښتنه هم وکړه چې د سمندر په غاړه پرته وه دوی ته هغه ماجرا ور په زړه کړه چې د هغه ځای خلکو د سبت یعنی شنبې د ورځې له الهي احکامو نه سرغړونه کوله او دا چې کبان د همدې سبت یعنی شنبې په ورځ سرته پراختلو د هغوی مخې ته راتلل او له سبت یعنی شنبې نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو له امله هغوی په ازمویښت کې اچول وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او هغوی ته دا هم ور په زړه کړه چې کله د هغوی یوې ډلې بلې ډلې ته ویلي وو چې تاسې داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې الله د هغوی هلاکونکی یا ورته د سختې سزا ورکوونکی دی د هغوی ځواب ورکړی و چې موږ دا هر څه ستاسې د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو او په دې هیله یې کوو چې ښایي دا خلک د هغه له نافرمانۍ څخه په ډډه شي فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون په پای کې چې کله هغوی هغه ښوونې بیخي هېرې کړې چې هغو ته ورزده کړای شوي وي نو موږ هغه خلک وژغورل چې له بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمان وو د هغو د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب سره ونیول فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بیا کله چې هغوی په پوره سرکشۍ سره همغه چارې پر لپسې سرته ورسولې چې هغوی ورڅخه منع کړای شوي وو نو موږ وویل چې بیزوګانې شي ذلیل او رسوا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامت پورې پر لپسې داسې خلک پر بنی اسرائیل مسلط کړي چې هغوی په ډیره بده توګه تعذیبوي پر احتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل، په ډیرو قومونو باندې مو ویشل. ځینې خلک په هغو کې نیکانو او ځینې له هغو نه بل شان، او موږ هغوی په ښو او بدو حالاتو سره په ازمویښت کې واچول چې ګوندې دوی بیرته راوګرځي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول. له همدې دنیا بیا ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخښل شو، او که بیا همغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه رااخلي. آیا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي، او دوی په خپله هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي. د آخرت استوګنځی خو یوازې له خدایه ویریدونکو کسانو لپاره ډېر غوره دی. آیا دوی نه پوهیږي؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. کوم کسان چې په کتاب عمل کوي او لمونځ قائم کړی دی، دا یقیني ده چې د داسې ښو خلکو اجر به موږ ضایع نه کړو. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې موږ غر راپورته کړی، پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چتري ده، او دوی ګمان کوو چې هغه به پر دوی باندې راوغورځي. او په هغه وخت کې موږ دوی ته ویلي و چې کوم کتاب چې موږ تاسو ته درکوو هغه کلک ونیسئ، او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ. هیله ده چې تاسو له انحراف نه وژغورل شئ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. او اے پیغمبره، خلکو ته هغه وخت ورپزړه کړه چې ستا رب د بني آدمانو له شاګانو څخه د هغوی زوزات راویستلی وو، او هغوی په خپله په هغوی باندې شاهدان ګرځولي، او پوښتنه یې ورڅخه کړې وه آیا زه ستاسې خدای نه یم؟ هغوی وویل ارومرو همدا ته زموږ رب یې، موږ په دې باندې شاهدي ووایو. دا موږ د دې لپاره وکړل چې چېرته تاسې د قیامت په ورځ دا ونه وایئ چې موږ خو له دې خبرې ناخبره وو، یا دا ونه وایئ چې شرک خو زموږ پلار نیکه له موږ نه مخکې پیل کړی، او موږ وروسته د هغو له زوزات څخه پیدا شو. نو آیا ته موږ په هغه قصور نیسې چې منحرفو خلکو کړی؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ګوره په دې توګه موږ نښانې په څرګنده توګه وړاندې کوو، او د دې لپاره وړاندې کوو چې دا خلک
راوړي. د الاعراف مبارکه سوره چې په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 115 آیت څخه اوري. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. او اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه چا حال بیان کړه چې هغه ته موږ د خپل آیاتونو علم ورکړی خو هغه د هغو عملي کولو څخه ووت. په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لارو ورکو څخه شو. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. کوم غوښتي وای نو هغه ته به مو د هغو آیاتونو په وسیله لوړتیا ور په برخه کړو خو هغه د ځمکې لوري ته سرکوزی شو او د همغه خپل نفس پیروي وکړه. نو د هغه حالت د سپي په شان شو چې کته پر حمله وکړي هم ژبه راځوړندوي او کپریږدي هم ژبه راځوړندوي. همدغه د هغو خلکو مثال دی چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي. څه دا کیسې دوی ته واوروه خای چې دوی څه غور او پاملرنه وکړي. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. د داسې خلکو ډیر زیات ناوړه مثال دی چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی خپل پر خپل ځان ظلم کوي. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. شاته چې الله هدایت ور په برخه کړي یوازې همغه سم لار مومي او څوک چې الله له خپل لار ښوونې څخه محروم کړ هغوی ناکام او نامراده پاتې کیږي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي. د هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي. د هغوی سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني. د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري. هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم لا پسې تیر. دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ویدي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله د غوره نومونو مستحق ده. هغه په همغه غوره نومونو سره وبلی او هغه خلک پرېږدي چې د هغه د نوم په ایښودلو کې له ریښتینولۍ نه منحرف کیږي. چې هغوی سرته رسوي د هغه بدله به ومومي. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. زمون په مخلوق کې وډاله داسې هم و چې بیخي له حق سره سم لارښوونه او له حق سره سم عدالت کوي. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. پاتې شول هغه خلک چې زمون آیاتونه دروغ ګڼلي دي نو هغوی به مونږ په تدریجي ډول په داسې شان له تباهۍ سره مخامخ کړو چې هغوی خبر قدر هم نه وي. زه هغو ته مهلت ورکوم. زما پټ تدبیر هیڅ ماتېدونکی نه دی. أولم يتفكروا
ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. او آیا دې خلکو هیڅ کله فکر نه دی کړی د دوی په ملګری کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته. هغه خو یو خبرونکی دی چې له بد عاقبت سره له مخامخ کېدو نه مخکې په ښکاره څرګنده اخطار ورکوي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. آیا دې خلکو د اسمان او ځمکې په تنظیم باندې هیڅ کله غور نه دی کړی او د خدای له هستونو څخه هیڅ شی هم په غړېدلو سترګو نه دی لیدلی؟ او آیا هغوی په دې هم فکر نه دی کړی چې ښایي د ژوند د دې مهلت د پوره کېدو وخت رانږدې شوی وي؟ ښه نو د پیغمبر له دې اخطار نه وروسته بله څه ډول خبره داسې کېدی شي چې پر هغې باندې دوی ایمان راوړي؟ څوک چې الله له لارښوونې نه بې برخې کړ د هغه لپاره بل هیڅ څوک لارښود نشته او الله دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهند پرېږدي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوی له تا څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څه وخت نازلېږي. وایا د هغه معلومات زما رب ته دی. هغه به په خپل وخت همغه راڅرګند کړي. په اسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي. هغه به پر تاسو باندې ناڅاپي راشي. دوی د هغه په باب له تاسو څخه په داسې شان پوښتنه کوي لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې. وایا د هغه معلومات خو یوازې الله ته دی. خو زیاتره خلک له دې حقیقت نه ناخبره دي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے محمد دوی ته وایي چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم. همغه الله چې څه غواړي هغه کیږي. او که زه په غیب عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هیڅکله څه زیان نه ورسېدلی. زه خو صرف یو خبرونکی او زیری کوونکی یم د هغو خلکو لپاره چې زما خبره مني. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. همغه الله دی چې تاسې لیون نفس څخه پیدا کړی او د همغه له جنس نه د هغه جوړه منځته راوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي. بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه بارداره شوه په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخیستلو هغه راوګرځېده. نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای له الله خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې که تا مونږ ته ښه غوندې زوی راکړ نو مونږ به ستا شکر ویستونکي اوسو. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
او کله چې الله هغوی ته یو صحیح روغ رمټ زوی ورکړ نو هغه د هغه په دې بخشش او پیرزوینه کې نور له هغه سره شریک وانګیرل الله له هغه مشرکانه خبرو څخه ډیر لوړ او پورته دی چې دا خلک یې کوي أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون څومره نه په دې دا خلک چې هغه له خدای سره شریکوي چې هیڅ شی هم نه پیدا کوي بلکې په خپل پیدا کول کیږي ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون دا شریکان نه له هغو سره مرسته کولای شي او نه له خپل ځان سره د مرستې وس لري وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون که تاسو هغوی ته د سمې لارې په لور د راتګ بلنه ورکړئ نو هغوی به په تاسو پسې رات نشي که تاسو هغوی ته غږ وکړئ او که چوپ اوسئ په دواړو صورتونو کې ستاسو لپاره همدا یو شان دی إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين تاسو چې له خدای پرته کوم ته بلنه ورکوي هغوی خو صرف بندگان دي لکه څنګه چې تاسو بندگان یاست له هغو نه دعاګانې وغواړئ وګورئ دوی د ستاسو د دعاګانو جواب درکړي که د دوی په باب ستاسو انګیرنې صحیح وي ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون آیا دوی پښې لري چې ور باندې لاړ شي آیا دوی لاسونه لري چې په هغو سره ونیسي آیا دوی سترګې لري چې په هغو سره وویني آیا دوی غوږونه لري چې په هغو سره واوري اے محمد دوی ته وایي چې خپل انګیرلي شریکان را وبلئ بیا تاسو ټول لاس یو کړئ زما پر خلاف د سیسي جوړ کړئ او ماته هیڅ کله مهلت مرا کوي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين زما ملاتړ او مرستن دوی هغه خدای دی چې هغه دا کتاب نازل کړی دی او هغه د خو خلکو ملاتړ کوي والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون د دې په خلاف چې له خدای پرته کوم ته بلنه ورکوي هغوی نه له تاسو سره مرسته کولای شي او نه د دې وړ دي چې له خپل ځان سره مرسته وکړي وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون او کته ای پیغمبره وی هدایت را وبولې نو نیاوي او تی ویني چې درته ګوري خو دوی څه نه ویني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ای پیغمبره د نرمۍ او تیرېدنې لاره غوره کړه د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو څخه مخ واړوه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم که کله د شیطان ولمسوي نو د الله پناه وغواړه هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون په حقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال دا وی چې کله د شیطان لا غیزین ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجه کیږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړنلاره کومه یو ده
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فاتشول د شیطانانو ورونه نو هغوی په خپل کګل لار راکاږي او د هغوی په منحرف کولو کې هیڅ کمای نه کوي. ای پیغمبره کله چې ته دې خلکو ته کومه نښانه یعنی معجزه وړاندې نکړې نو دوی وایي چې تا د خپل ځان لپاره کومه نښانه ولې غوړه نکړه. دوی ته وایه زه خو صرف د هغې وحی پیروي کوم کوم چې زما رب ما ته رالیږلې ده. دا ستاسې د رب له لوري د بصیرت روښنایي او لارښوونه او رحمت دی د هغو خلکو لپاره چې ویې مني. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې ستاسې په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واورئ او چوپ اوسئ ښایي چې پر تاسې باندې هم رحم وشي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ای پیغمبره خپل رب سهار او ماښام په زړه کې له زارۍ او ویرې سره او په ژبه او ورو اواز سره یادوه. ته له دې خلکو څخه مه کېږه چې په غفلت کې لوېدلي دي. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 206 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 206 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. دا د قرآن عظیم شان د تلاوت لومړی سجده ده. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. کومې فرښتې چې ستا د رب وړاندې د نږدې والی مرتبه لري هغوی هیڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي. هغه په پاکۍ سره ستایي او د هغه په وړاندې سر په سجده چټي.